د نړۍ کې ما فایرینګ کړی و دا دپاره به نه کوم منسوب تو سے بدماشے کوي می ځخانه جنجال ګوت په حل کې د نړۍ کې ما فایرینګ کړی و دا دپاره به نه کوم منسوب ملګرو د شایان په حوالې سره کم خبر چې دی هغه دا رنګې دی چې تر اوسه پورې یو ملزم چې دی هغه گرفتار شوی دی او دا وخت چې کم دی هغه جیل ته هم لیږلی شوی دی خو تر اوسه پورې زه به تاسو ته دا ووایم چې دا معامله او دا واقعه هغه مخې ته رانغله چې آیا دې ملزم ولې دا هلک هغه مړ کو په ټیک ټاک مختلف قسمه ویډیو چلیږي په کم کې چې ورسره چا مخکې ویډیو کړی خلک هغه شیر کوي او وایي چې آیا دې هلک راپاڅېدو او دا پلانکې هلک راپاڅېدو دا یې مړ کو خو تر اوسه پورې کوم وجه چې دا هغه نه ده معلوم د پلار کوم انټرویو چې راغله په هغې کې هغه هم وایي چې زه هم نه یم خبر پلار یې وایي چې زه په هسپتال کې انچارج یم خو تر اوسه پورې ما ته دا پته ونه لګېده په کومه ورځ چې وایي دا مړ کېدو زما نه پیسې واخیستې چې آیا بابا زه چکر سره ځمه خو بیا که تاسو د هغې د ټیک ټاک ویډیو وګورئ که نه او په ټیک ټاک کې د کم قسم خلکو سره ویډیو جوړئ نو هغه هم ډېر زیات افسوسناک دي ځکه که مونږ وګورو زمونږ په معاشره کې دا شی ډېر زیات عام شوی دی کم عمره چې دي هغه راپاسي او د خپل ځان غټو خلکو سره چې کم دی داسې قسمه چلونه کوي ویډیو جوړوي یو څه او بل څه د هغې بیا کوم نتیجه چې ده نو موږ ته زیات تر بیا په داسې شکلونو کې چې کم دی هغه مخې ته راځي نو په خپل بچو باندې خصوصي نظر وساتئ د غټو خلکو سره یې مه پرېږدئ ځکه بیا به پرې وروستو ډېر زیات خفه یئ